دا بعد ناورین چې 40 کاله کېږي افغانانو وینه بهیږي، دا وروروژنه ستاسو په اند کله به ختمه شي؟ زه په دې باندې ډاډه ویلی شم که همدغه 40 کلنه غمیزه د افغانستان نه جلا په یو بل ولس کې وای، په بل خاوره کې وای، بیا به حالت در دې ډېر بد وای. نو وروروژنه او دغه وضعیت ته د پای ټکی ایښودل دا صرف زموږ خپل په سر باندې کېږي، دا باید خپل افغانان وغواړي چې دې وضعیت د پای ټکی کېږي. نن موږ یو داسې وضعیت غواړو چې هر چا چې ښه کړي بد یې کړي راسي هغه شی شاته پرېږدو، راسي نور و شریعت ته، اسلام ته، قانون ته، خپل خلکو ته، خپل رواجونو ته، خپل سنت ته مراجعه وکړو، راسي د یو بل دښمنۍ بدۍ هېرې کړو. کسان چې په سنګرو کې وو نن ورځ یو خوشبیني دا ده چې افغانان دي خپله د افغانانو په مابینځ کې سره ناست دي، د میز دواړو خواو ته افغانان دي، صحیح دي چې بهرنیان به نظارت کوي، خو دوی خپل په عقایدو او باور باندې، خپل په نظریاتو باندې یو خوشبیني دا ده لکه 10 کاله یا 15 کاله مخکې چې دا زمینه او دا انګیزه او دا سوچ به چاته نه درېده چې افغانان به یو ورځ پر یو میز باندې کښېني، مذاکرات به سره وکړي، مخامخ به سره کښېني. صحیح ده دوې ډلې ټپلې یا دوه فکرونه چې سره یوځای کېږي، بعضې تناقضات به لري، بعضې د مفکورو یا د فکر تفاوتونه به په مابینځ کې، اما اوس موږ دې ته خوشبینه یو چې بعضې خبرې دي چې مخکې نه وې حل سوي اوس بیا نږدېکت ته ورته نږدې دي، خو دا خبرو لړۍ. هیوادمند صاحب نن د لنډمهاله انتخابات خبرې تلغاش کېږي. د قانون لحاظ څخه اساسي قانون وایي چې په د 4 حالاتو کې ممکن یو لنډمهاله انتخابات منځته راسي. اول دا چې جمهور رئیس یا مړ سي یا صاحب العلاج مریضي ولري، یا دا چې عزل سي د باصلاحیته محکمې د خوا څخه. ستاسو په نظر لنډمهاله انتخابات د قانون لحاظ خو غیر قانوني دی، آیا مخالف لوری به هم ومني که نن ورځ زما خپل په نظر باندې په دې چې موږ راسو په انتخاباتو باندې وژغېږو یا په دې باندې وژغېږو چې څوک دې د دې وطن مشري په غاړه باندې واخلي، اول باید موږ د سولې د راتګ زمینه مساعده کړو. هدف مې دا دی چې انتخابات دا نه چې حل لار نه ده، د انتخابات مخکې موږ ډېر زمینو مساعدولو برابرولو لپاره کار لرو، تر څو چې هغه ونیسي انتخابات هېڅ معنا نه لري، تر څو چې دغه وضعیت اوس په دې جنګ کې په دغه ګډوډۍ کې کله انتخابات کېږي. د دوی تړون د ماتېدو احتمال څومره دی؟ زما نظر دا دی چې اول به همدغه د قطر دفتر تړل کېږي نه، او که بیخي د قطر نه د افغانانو مجلس هلته ختم سو، ولې د سولې همدا موضوع انشاءالله ورکېږي نه، ختمېږي نه، ځکه افغانان سوله غواړي. سوال چې ما د نیازي صاحب څخه وکړی، ستاسو څخه هم دا سوال مطرح کوم، د سولې د شکست احتمال څومره متصور دی؟ دا یو طبیعي خبره ده. امریکا عملا د طالبانو سره یو توافق لري، یو اساس لري. دا موږ تاسو ته جواب ده چې امریکا د افغانستان د دا وضعیت څخه امریکا یو ډېره ستره جګړه په دنیا کې، اوږده جګړه په افغانستان کې وکړه، خو هیڅ بری او لاسته راوړنې نه درلود. امریکا عملا کدی څه وایي، امریکا هم یو څوک دی چې د تفاهم په اساس باندې دوی برته مجبور دي، ولې چې امریکا خپل ځان کاږ د افغانستان څخه، امریکا بالا د جنګ څخه، د وضعیت څخه، د حالاتو څخه ستړې سوې ده، توان د مبارزې نه لري، خو مجبوره ده یا په قطر کې بیا یا د قطر دفتر تړلی لکه مخکې چې وادمل صاحب وویل، یا بل ځای دا د سولې مذاکرات یا د تفاهم دا د بنبست سره نه مخامخ کېږي. خو بیا الخصوص موږ تاسې ولیدل چې په روږ کال لرونه که عادي وګړي که حکومت کې وي یا طالبانو کې. مننه. هلالي صاحب، د ځینو منفعت طلبي یا شخصي غوښتنې د سولې په وضعیت څومره بد تاثیر دا طبیعي ده. موږ عموما وایو چې افغانان ټوله سوله غواړي. دلته د فرد هغه افراد چې کلونه کېږي چې اوبه خړوي مایا نیسي، که داخل کې وي، داخلي رهبران وي یا بهرنیان وي، دا طبیعي ده چې هر لوری، هر حرکت، هر وضعیت چې رامنځته کېږي د بعضو خلکو منافع په خطر کې، او بعضې کسان په سولې کې خپل منافع ویني. د لږکیو یا هغه کسان چې همیشه سولې ته خنډ ګرځېدلي دي، هغه به دومره تاثیرګذاره نه وي، ولې چې نن ورځ ټول افغانان سوله غواړي. یو وخت به و چې افغان به په لسو کې به 50 سوله غوښتله، نور به خپل منافع و ټوله دې ته ژمن دي چې عواید د عزت او د سرلوړۍ لاره سوله ده. اغراض
اهداف اشخاص تاثیرګذار دي په بعضو حالاتو کې. دا طبیعي ده چې په افغانستان کې سوله راځي. زموږ شعار دا دی چې ټول افغانان سوله غواړي، خو بعضې کسان به وي چې هغه مثال خبرې په